الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے هغه کسونه چې ایمان یې راوړی دی په توسې باندې رژه فرض کړل شوې ده لکه څنګه چې فرض کړل شوې وه په هغه کسونه چې د توسې نه مخکې وي د دې دپاره چې توسې متقیان شي. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. یو څو ورځې شمېرل شوې نو څوک چې په توسې کې مریض وي یا په سفر باندې وي نو په هغه باندې د نورې ورځې شمېر دی او په هغه کسانو باندې چې د دې ورځې طاقت لري د یوه مسکین خوراک فدیه لازمه ده. پس څوک چې په خوښۍ سره نیکي وکړي نو د ده دپاره هغه بهتره ده او دا چې روژه ونیسي دا د توسې دپاره ډېره غوره ده که چیرې یی توسې چې پیږي. د دې آیات نه معلومه شوه چې روژه نیول د فدیې نه غوره دي.